اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ د پوهې د ډګر زده کړیالانو خصوصا د میرویس خان زابل د لوړو زده کړو مؤسسې د ښوونې او روزنې او زراعت پوهنځي د بیالوژي باغداري او مالداري د څانګې ټولو ګرانو محصلینو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، له کورونا او یخ دواړو څخه په امن کې یاست. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ غیر حضوري درسونه پای ته رسېدلي دي، اوس یې البته حضوري درسونه پای ته رسېدلي دي، اوس غیر حضوري یعنی انلاین درسونه راپیل سوي دي. نو موږ او تاسو به له نن څخه وروسته د عمومي نباتاتو د مضمون درسونه په انلاین شکل سره مخ ته وړو. نن زموږ او ستاسو لومړی درس دی، د نباتاتو عمومي پیژندنه ده. دا درسونه به همداسې ادامه لري. هیله ده تر پایه هم همدغه درس او هم ټول درسونه را سره تعقیب کړئ. هغه مطالب او درسونه یا هم موضوعات چې موږ او تاسو به یې په دغه درس کې ووایو هغه عبارت دي له د بوتاني پیژندنه، د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه، د ژوند منشا، کیمیاوي او بیولوژیکي تکامل یعنی د نباتاتو، د اسلام له نظره د ژوند منشا، د 5 عالمه سیستم. دا هغه مطالب دي چې موږ او تاسو به یې په همدغه درس کې ولولو. لومړی راځو موږ او تاسو د بوتاني تعریف وایو چې بوتاني وایي څه ته. بوتاني له یوناني کلمې څخه اخیستل سوی دی چې بوتاني یا بوتان وایي چیش ته هربس واښو ته وایي، یعنی بوتاني اخیستل سوی دی له هربس څخه اخیستل سوی دی او د نباتاتو له ډولونو، غړو، دندو، توافق، جغرافیوي موقعات، همدارنګه طبقه بندي، پراختیا او نور څخه بحث کوي. بوتاني له لاتیني کلمې بوتان څخه اخیستل سوی دی چې معنا یې واښه یعنی هربس دی، او دوی هغه علم دی کوم چې د نباتاتو له ډولونو، غړو، دندو، توافق، جغرافیوي موقعات، همدارنګه جغرافیوي انتشار، طبقه بندي، پراختیا او نور څخه بحث کوي. دې ته وایي بوتاني. نباتات له حیواناتو سره یو ځای د ژوندیو موجوداتو یو عالم جوړوي، یعنی نباتات او حیوانات هر یو خپله جلا جلا ډول سره چیش کوي، یو عالم جوړوي. ځکه د حجروي موادو په تبادله، یعنی که چیرې موږ تاسو حجرات وګورو دوی یو او بل ته مواد سره تبادله کوي چې هغه مثال د ډیفیوژن، همدارنګه د ازموزس د عملیې په دغو دوو طریقو سره چې کوم مواد تبادله کوي دا په حیواناتو او نباتاتو دواړو کې په یو ډول سره دي. د دوی کیمیاوي ترکیب د دوی د حجراتو کیمیاوي ترکیب چې دی هغه هم یو شان دی. همدارنګه شکلونه او تحریک یعنی نمو، پراختیا او تکثر د دغو ټولو له مخې حیوانات او نباتات چې دي یو له بل سره ارتباط لري، نو ځکه دوی په ګډه سره چیش کیږي یو عالم جوړوي. د بوتاني تکامل د نورو طبیعي علومو د څانګو په څیر، لکه څرنګه چې نورو طبیعي علومو مثال په ډول باندې لکه مایکروبیولوژي، زولوژي، همدارنګه بایوکیمستري، همداسې کیمیا، همدارنګه فیزیک او نورو علومو تکامل یا پرمختګ کړی دی، همداسې بوتاني هم په یو لړ پړاوونو کې او د یو لړ مراحلو له طی کولو څخه وروسته تکامل یې هم پرمختګ کړی دی. د تکامل یا هم د پرمختګ مراحل عبارت دي له ابزرویشن، مشاهده، همدارنګه فرضیه، تجربه او همدارنګه له هغه څخه وروسته یو پریډکشن کانفرمډ یا هم تایید سوي وړاندوینو څخه وروسته چې رامنځته کیږي بیا وروسته یو تیوري رامنځته کیږي. لومړی موږ تاسو راځو ابزرویشن یعنی مشاهده. کله چې موږ او تاسو غواړو په ساینس کې یو څه لاسته راوړو، د یو څه پلټنه وکړو، تر ټولو لومړی چیش کوو مشاهده کوو. یعنی که چیرې موږ تاسو غواړو چې یو څېړنه سرته ورسوو، تر ټولو لومړی شی چې دی هغه ابزرویشن یعنی مشاهده ده.
کله چې موږ او تاسو د یو څه مشاهده وکړل، د هغه څخه وروسته موږ او تاسو د هغه په هکله باندې سوالونه جوړوو. د مثال په ډول باندې زه راځم په ښار کې د هوا حالت ګورم چې هغه څه دی ککړ دی. یعنې دا ما مشاهده سرته ورسوله چې د هوا حالات ککړ دی. دلته ماته سوالونه پیدا کېږي یا زه له خپل ځانه سوالونه کوم چې دا د ښار هوا ولې ککړه ده. دلته ته وایي کوېسشن، یعنې له مشاهدې څخه وروسته سوال کول دي. کله چې ما کوېسشن یعنې سوال وکړي، له هغه څخه وروسته زه فرضیې وړاندې کوم، یعنې هایپوتیزس. یعنې زه دلته څو فرضیې له ځانه ور وړاندې کوم. فرضیه یا هایپوتیزس خپله له یو موقتي ګمان څخه عبارت دی چې شتون او نه شتون یې دواړه ازمایل کېږي. یعنې موږ تاسو د یو څه په هکله باندې یو موقتي ګمان کوو، بیا وروسته هغه ازمایو چې آیا دا شی شتون لري یا نه، آیا دا شی داسې دی یا نه، آیا دا شی شتون درلودی یا نه درلودی، یا ولې لري. په دې هکله باندې موږ تاسو فرضیې وړاندې کوو، یعنې څو فرضیې، 5 فرضیې، 6، 4 داسې فرضیې وړاندې کوو. د مثال په ډول باندې په ابزرویشن یا مشاهده کې چې موږ او تاسو د هوا څه شي ککړتیا مو په نظر کې نیولې وو، د هوا ککړتیا. دلته راځم زه 4 فرضیې وړاندې کوم. په لومړۍ فرضیه کې زه وایم چې د ښار هوا ځکه ککړه ده چې د موټرانو تعداد ډیر دی. چې ډیر دی؟ د موټرانو تعداد ډیر دی. په دومره فرضیه کې زه فرضیه وړاندې کوم چې شاید د خلکو نه پوهاوی وي، نه، یعنې خلکو ته عامه پوهاوی نه وي ورکول سوی. دا زما دومره فرضیه ده. په دریمه فرضیه کې زه راځم دریمه فرضیه وړاندې کوم چې د ښار هوا ځکه ککړه ده چې دا ښار په ناسم ځای کې موقعیت لري. نه، یعنې د ښار موقعیت دا یو بل فرضیه وړاندې کوم. په 4مه فرضیه کې زه داسې وایم چې د همدغه ښار د خلکو چې دی نفوس ډیر دی. یعنې دلته د خلکو نفوس ډیر دی، نو ځکه د ښار هوا ککړه ده. په 5مه فرضیه کې د مثال په ډول باندې موږ تاسو 5مه یو بله فرضیه وړاندې کوو چې دلته د ښار هوا د ناسم مدیریت له کبله چې ده ککړه ده. یعنې دلته سم مدیریت نشته چې د ښار هوا ککړه ده. دلته موږ تاسو دغه 5 فرضیې موږ تاسو شوی پوتنشل هایپوتیزس، یعنې هغه کومې فرضیې چې موږ او تاسو د ځان سره یعنې په خپل بالقوه یعنې په ذهن کې لرو، د پوتنشل هایپوتیزس یعنې ذخیره شوې یا ویل شوې فرضیې ویل کېږي. اوس نو موږ او تاسو خو همدغه فرضیې چې وکړلې له ځانه مو وکړل، یعنې یو موقتي ګمان مو وکړئ چې شاید د ښار هوا چې ککړه ده له دې امله ککړه ده. اوس زه راځم همدغه فرضیې چې کوم 5 فرضیې چې ما وړاندې کړې هغه ازمویمه، تجربه سرته ورباندې رسومه. کله چې مې تجربه سرته ورسوله، زموږ او ستاسو لومړۍ فرضیه دا وله چې مثال دلته د موټرانو تعداد ډیر و. نه، لومړۍ فرضیه مې چې شوه د موټرانو تعداد ډیر و. زه راځم تجربه سرته رسوم، راځم د ترافیکو مدیریت ته ورځم. هلته زه پوښتنه کوم چې تقریبا یا تخمینا دلته د موټرانو شمیر څومره دی، یا هم له خلکو له نورو څخه معلومات کوم چې د موټرانو تعداد په دغه ښار کې څومره دی. یعنې زه خپله په دې کې یو تجربه سرته رسوم، یا خپل راځم په دا ښار کې ګورم چې د موټرانو تعداد څومره دی. نو کله چې ما یوه دا تجربه سرته ورسوله، بل راځم د دویمې فرضیې اړوند هم تجربه سرته رسوم چې هغه چې شو مثال د خلکو نه پوهاوی و. راځم د مثال د اړوند ادارې ته ورځم چې تاسو په دې بخش کې خلکو ته څومره عامه پوهاوی ورکړی دی. مثال مختلفو تعلیمي مرکزونو ته ورځم یا خپل له خلکو څخه پوښتنه کوم چې دلته د خلکو د هوا د ککړتیا په هکله باندې عامه پوهاوی څومره دی. کله چې مې دا تجربه هم سرته ورسوله، له هغه څخه وروسته زه ګورم چې دلته د موټرانو تعداد هم څه دی کم دی. دوم د خلکو عامه پوهاوی هم شته. کله چې دا دواړه شتون ودرلود، دلته دغه 2 فرضیې رد شوې. reject hypothesis 1 and 4، یعنې اوله او 4مه فرضیه چې ما وړاندې کړې وه هغه به څه شي رد شي، یعنې تجربې په وسیله باندې دا رد شولې. کله چې همدغه فرضیې د همدغې تجربې په وسیله باندې رد شي،
پاتېږي څو فرضیې؟ 3 چې هغه دویمه، درېیمه او پنځمه ده. دا فرضیې اوس پاتې دي. زه راځم همدغه هم چې کومه ازمویم یې. remaining possible hypothesis یعنی هغه پاتې سوي د امکان وړ فرضیې. اوس راځم همدغه 3 فرضیې باندې هم تجربه سرته رسوم. اکسپریمنټ یا تجربه د فرضیې ازمویل عبارت له تجربې څخه دی. کله چې زه راسم همدغه فرضیه همدغه دویمې، درېیمې او پنځمې فرضیې څخه دویمه او درېیمه چې کومه ازمویم یې. دویمه او درېیمه 2 فرضیې مې تاسو مخکې رد کړي دي چې هغه د موټرانو تعداد ډیر او د خلکو د عامه پوهاوی نشتون وي. 3 فرضیې پاتې وي. لومړی بله فرضیه زموږ او تاسو چې مخکې مو هغه وړاندې کړې وه، یعنی هغه کومې 3 فرضیې چې پاتې وي چې هغه کومې فرضیې وي؟ دویمه، درېیمه او پنځمه. دا فرضیې اوس پاتې دي چې دا به اوس دې ته وایي possible remaining hypothesis یعنی امکان لري چې دغه فرضیې صحیح سي. اوس دویمه فرضیه زموږ او تاسو چې شوه د مثال د خلکو ډیر تعداد یا نفوس و. همدارنګه درېیمه فرضیه مو چې شوه د ښار ناسم موقعیت و. پنځمه فرضیه مو چې شوه ناسم مدیریت و. اوس زه راځم دویمه او درېیمه دغه فرضیې چې کومه دا تجربه ورباندې سرته رسوم. کله چې ما په دوی باندې تجربه سرته ورسوله، یعنی په دویمه فرضیه کې د نفوس د تعداد په هکله مې پوښتنه وکړله، د احصایې مدیریت یا ریاست ته ورغلم، هلته مې پوښتنه وکړله چې د دې ښار د خلکو نفوس کم دی. درېیمې فرضیې ته پسې راځم چې د ښار سم موقعیت، زه خپله تجربه ورباندې سرته رسوم چې د ښار موقعیت چیرې دی، یعنې زه هغه چې کوم وینم یې. کله چې مې هغه هم ولیدی د ښار موقعیت هم سم دی، نو په نتیجه کې دویمه او درېیمه فرضیه هم چې کیږي رد کیږي، یعنی rejects hypothesis 2 and 3. دویمه او درېیمه فرضیه رد کیږي. اوس یوازې پنځمه فرضیه پاتې شوه. last remaining possible hypothesis اخیری د امکان لرونکې فرضیه. اوس په همدې هکله باندې هم موږ او تاسو چې کوو د همدغه فرضیې په هکله باندې بیا وړاندوینې وړاندې کوو، پیشګویانې predictions، مختلفې وړاندوینې چې کوو وړاندې کوو. د همدې چې پاته وو د ناسم مدیریت و، یعنی د ترافیکو د ناسم مدیریت. کله چې دا تجربه پاته سوه په همدې هکله وړاندوینې وړاندې کوو. همدغه وړاندوینې باندې بیا د دې لپاره چې زموږ او ستاسو همدغه تیوري یا هم معلومات لا هم قوي سي، 5 یا 4 یا 6 یا ډېرې تجربې ورباندې سرته رسوو. کله چې موږ ډېرې تجربې سرته ورباندې ورسولې، بالاخره موږ تاسو دې نتیجې ته ورسېدو چې بالکل هو د ښار هوا چې ککړه ده هغه د ترافیکو د ناسم مدیریت له کبله دی. نو دلته زموږ او تاسو پرډیکشن هغه وړاندوینې کنفرمډ تاییدیږي. کله چې دا تایید سي نو له همدغو څخه بیا یو چې رامنځته کیږي، یو تیوري رامنځته کیږي. دغه تیوري چې بیا ډیره سپورټ سي، ډیر ملاتړ یې وسي، چې ورڅخه رامنځته کیږي قانون یا هم لا. مثال د مندل قوانین دي، د ترموډینامیک قوانین دي، مختلف قوانین موږ تاسو فزیک و بیولوژي و کیمیا هر څه کې لرو. نو دا په قانون باندې بدلیږي، یعنې تیوري چې ډیره سپورټ سي یا ملاتړ یې وسي په قانون بدلیږي. دغه قانون بیا څنګه کیږي؟ تطبیق غواړي. نو بوتاني هم د همدغه تجربو، وړاندوینو، فرضیو، سوالونو، مشاهدو او د دغو په نتیجه کې تکامل کړی دی. موږ تاسو چې نن ورځ د بوتاني پرمختګ ګورو، دا د همدغو نتیجه د ثمره ده. ساینسپوهان چې په څه ډول کار کوي، هغه په ګډوډ او غیر منظم شکل سره نه وي، هغه په داسې یو منظم شکل، یو منظم پلان په دې سره کار کوي. نو همدا لامل سوی دی چې اوس ساینس ډېر پرمختګ کړی دی.
همدغه ته موږ او تاسو یو ساینسي میتود هم ویلی سو، یعنی همدغه دیاګرام یا دغو شیانو ته یو ساینسي میتود ویلی سو. ساینسپوهان چې په څه ډول کار کوي په ټولو طبیعي علومو کې هغه په دې ډول کار کوي، یعنی دا ساینسي میتود دی. اوس موږ او تاسو راځو د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه. لومړی حیوانات چې دي نباتات البته د کلوروفیل درلودونکي دي. کلوروفیل خپله زرغونه رنګه پګمنټونه دي چې په پاڼو کې شتون لري. په پاڼو کې د کلوروپلاست په نامه څه شي دي جوړښتونه دي، داسې شکل لري کلوروپلاست. په همدغه کې د تلاکوید کڅوړې په داسې شکل سره شتون لري، داسې د تلاکوید کڅوړې په همدغو کې همدغه کلوروفیل ماده دغه شین رنګه ماده ته شتون لري. د همدغه دنده دا ده چې تر څو چې وکړي د فوتوسنتیز عملیه چې وکړي سرته ورسوي، یعنی د ځای ترکیب عملیه په همدغه کلوروفیل کې سرته رسیږي. او حیوانات چې دي دا کلوروفیل نه لري، نو همدا لامل دی چې نباتات کلوروفیل لري، حیوانات کلوروفیل نه لري. نو نباتات انرژي د لمر د وړانګو څخه اخلي، یعنی دغه د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر وړانګې چې کله په پاڼه بالاخره په کلوروپلاست باندې ولګیږي د اوبو تجزیې لامل کیږي، چې په نتیجه کې بیا کاربن ډای اکساید چې کیږي له محیط څخه اخیستل کیږي، چې په نتیجه کې په ګلوکوز باندې بدلوي. یعنی د دوی د غذا په جوړېدو کې د لمر وړانګې بشپړ رول لري. او همدارنګه حیوانات چې دي هغه بیا انرژي له عضوي موادو څخه اخلي. دا چې دوی نه کلوروفیل لري نه انرژي د لمر د وړانګو څخه اخلي، نو دوی خپله انرژي له عضوي تیار شوو موادو څخه اخلي. یعنی حیوانات چې دي هغه تیار خواره دي، یعنی چې دي مصرف کوونکي دي، او نباتات تولیدوونکي دي. یعنی نو لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو وویله چې دوی د لمر د وړانګو څخه انرژي اخلي، کلوروفیل لري، نو دوی د غذایي موادو تولیدوونکي دي. دوی غذایي مواد د فوتوسنتیز د عملیې په نتیجه کې تولیدوي. او همدارنګه حیوانات چې دي هغه مصرف کوونکي دي، غذایي مواد یوازې مصرفوي، تولیدوي یې نه. نباتات چې دي هغه له یوه ځای څخه بل ځای د حرکت وړتیا نه لري، او حیوانات چې دي هغه د حرکت وړتیا لري. نباتات چې دي هغه حجروي دیوال کلک دی او له سلولیز و قیمته کم څخه جوړ شوی دی، یعنی حجروي دیوال په حجراتو کې موږ تاسو شلو لرو. په راتلونکي به انشاءالله مکمل بحث ورباندې وشي. حجروي دیوال د دوی په حجروي غشا څخه وروسته چې دی شتون لري، او د دوی کې چې دی په نباتي حجرو کې حجروي دیوال شتون لري چې هغه د سلولیز څخه جوړ دی. د حیواناتو حجروي پرده نازکه وي، له شحم او پروټین څخه جوړه وي، یعنی دوی حجروي دیوال نه لري، دوی بیا چې لري یو حجروي غشا لري چې هغه له شحم او پروټین څخه تشکیل شوی وي. نباتات چې دي هغه د منځنیو منبعاتو په وړاندې ضعیف عکس العمل ښیي چې ورته ټروفیزم ویل کیږي. یعنی نباتات د محیط په وړاندې ضعیف عکس العمل ښیي چې هغه ته ټروفیزم ویل کیږي، او دوی چې دي هغه چټک عکس العمل ښیي چې هغه ته ریسپانس ویل کیږي، یعنی عکس العمل. نباتات چې دي هغه غیر محدود نمو لري، یعنی هر وخت د نمو په حال کې وي. اما حیوانات چې دي هغه محدود نمو، دوی وده د چې ده هغه محدوده ده، یعنی تر یو ټاکلي وخت پورې وده کوي، بالاخره وده دریږي. نباتات چې دي هغه اوټوټروفیک دي، یعنی خپله غذا خپله جوړولی شي، چې مخکې مو هم وویل چې د لمر د وړانګو څخه ځای ترکیب د عملیې په نتیجه کې. او حیوانات چې دي هغه هیټروټروفیک دي، یعنی خپل غذایي مواد خپله نشي جوړولی او له عضوي موادو څخه استفاده کوي. اوس موږ او تاسو راځو د ژوند د منشا په هکله باندې بحث کوو چې ژوند څنګه منځته راغلی دی چې بالاخره تر نباتاتو پورې څېړو. د ژوند د منشا په هکله لومړی موږ تاسو غربي نظریې وایو، وروسته راځو اسلامي نظریې وایو. یعنی لومړی غربي نظریې وایو چې د هغوی د ژوند د منشا په هکله باندې کومې خرافاتي نظریې شتون لري. بیا وروسته د اسلام مبارک دین نظریې وایو چې هغه هم واقعي او هم په هر څه سره ثابت شوي دي، بالاخره ساینسپوهانو خپله تایید کړي دي. لومړی راځو د نطفې اتحاد، چې دا نظریه د چا ده؟ دا د ناکزګوروس، چې دې نظریې ته پانسپرمي نظریه ویل کیږي. دوی وایي ژوند مخکې ته د نورو سیارو څخه د یو سپور په شکل چې دی منځته راغلی دی، وروسته یې په اوسني شکل
تکامل وکړ. خو دا نظریه بیا وروسته چې شوه د سوینټ ارهنوس له لوري د دې پوښتنو په وسیله رد شو. دوی وایي ژوند چې دی هغه له نورو سیارو څخه یعنی مختلفې سیارو شتون لري. عطارد دوی مختلفې سیارې شتون لري، هغو ته ځمکې ته دا د یو سپور په شکل باندې رامنځته راغلی. سپور خپله چې یو داسې جوړښت دی چې په هغه کې ډي ان اے او له هغه څخه وروسته شي یو پوښ یعنې په هغې باندې یو پوښ راتاو چې وایي سپور. دوی وایي ژوند د نورو سیارو څخه زموږ او تاسو د ځمکې کُرې د یو سپور په شکل باندې راغلی. خو وروسته بیا سوینټ ارهنوس همدا نظریه چې کړله رد یې کړه. څنګه یې رد کړله؟ یو څو پوښتنې یې ورڅخه وکړې چې هغه جوابونه شو. لومړی، په فضا کې له یخې طبقې نوموړي اجسام څنګه تېر شوه؟ د ځمکې څخه وروسته چې فضا ده یعنې که چېرې موږ تاسو وګورو ځمکه چې ده هغه درېیمه سیاره ده د لمر څخه نه، مخکې یې 2 نورې سیارې دي او وروسته چې دی ځمکه شتون لري، ځمکه په درېیم مدار کې. نو دوی وایي کله چې له بلې سیارې څخه دا ژوند راځي او زموږ تاسو سیارې دلته خو دا فضا شتون لري، له دې فضا څخه چې دلته یو یخه طبقه شتون لري دې څخه دا سپور څنګه تېر شو؟ دوم، د حرکت سرعت یا تیزوالی څنګه و؟ دې ته هم چې دی عاجز د جواب نشي ورکولی چې د دې سپور چټکتیا څومره وه؟ د ماورا بنفش وړانګو څنګه تېر شو؟ دلته د ځمکې د اتموسفیر په شاوخوا باندې یا هم دغه څخه وروسته ګورئ که چېرې موږ تاسو ځمکه وګورو د ځمکې په اتموسفیر په سټراتوسفیر طبقه کې د اوزون طبقه شتون لري چې دا د ماورا بنفش وړانګې چې کوي چې له مطلقې دغه څخه فضا څخه راځي فلټر کوي ځمکې ته راځي. نو اوس نو دلته خو د ماورا بنفش وړانګې شتون لري. دا سپور چې کله راځي دلته زموږ تاسو دغه ته راځي ځمکې ته، نو څنګه له دغه وړانګو څخه تېر شو؟ دې ته هم دوی جواب نه لري. د ځمکې پرته په بله سیاره کې کله ژوند کول امکان لري. دا سپور خپله هم یو ژوندی جوړښت دی. نو چې له ځمکې څخه پرته په بله سیاره کې ژوند ناممکن دی، نو هلته څنګه دوی والته؟ نو دوی دې پوښتنې ته هم چې دی ناجواب دي. نو ځکه دا نظریه رد شو. دا نظریه رد شوې ده. دومه نظریه د اوفارین، اوري او میلر د دغو درو پوهانو نظریه ده. دوی خپله غربیان دي. دوی بیا داسې نظریه لري چې 100 میلیونه کاله مخکې د ځمکې چې ځمکه د لمر څخه جلا شوه، یعنی 100 میلیونه کاله مخکې چې کله لمر او ځمکه سره شنتې وه، چې کله دوی چې شوه سره جلا شوه، بیا یې خپل حرارت د لاسه ورکړ، یعنی ځمکې خپل حرارت د لاسه ورکړ. ځینې درنو عناصرو د مثال په ډول باندې چې مختلف عناصر دلته شتون لري، لکه نیکل، اوسپنه. دوی یعنی کله چې ځمکه او لمر سره جلا سوې، نو ځینې درنو عناصرو لکه اوسپنې او نیکل د ځمکې په کمو په ژورو برخو کې، یعنی دلته نیکل او اوسپنې ځای ونیوی. البونیم او همدارنګه سیلیکان وسطي برخو دوی چیر راغله، همدلته په وسطي برخه کې ځای ونیوی. او سپک عناصر د ځمکې په سر ځای ونیوی چې مثال په ډول باندې هغه چې دی هایدروجن دی، دا د ځمکې و سر ته راغلی او ډېر په نتیجه کې چې ډېر هایدروجنونه تولید شوه او د لوړ تعاملاتو وروسته په CNO یعنی اکسیجن، نایتروجن او کاربن باندې تبدیل شو. کاربن، نایتروجن او اکسیجن باندې چې په دغه تبدیل شو. کله چې دا تبدیل شو، نو نومرلي مرکبات لکه امونیا، اوبه او همدارنګه میتان تولید شو. دوی بیا په بحر کې له مالګو او مرکباتو سره یو ځای شو او پیچلي مرکبات یې جوړ کړل، یعنی نیکل او همدارنګه اوسپنه د ځمکې ژورو برخو ته ځکه دوی درانه عناصر دي. وسطي برخې ته یې المونیم او همدارنګه سیلیکان راغله او په پورته برخه کې یې هایدروجنونو ځای ونیوی. داسې په دې شکل سره چې ځای ونیوی.
وروسته بیا له همدغه هایدروجنونه ډېر تولید شوه، ډېر هایدروجنونه تولید شوه. د ډېر هایدروجنونو تولید څخه وروسته کاربن، نایتروجن او اکسیجن لاسته راغله. همدغو عناصرو البته بیا په بحر کې له یو لړ مرکباتو سره تعامل وکړي چې په نتیجه کې دغه عناصر تولید شو. یعنې چې عبارت دی له د امونیا، اوبه او میتان. دا چې کله تولید شو دوی بیا بحر ته ولاړل، هلته یې له مالګو سره تعامل وکړي او په نتیجه کې پیچلي مرکبات ورڅخه جوړ شو. د ځمکې د سر لومړني مرکبات عبارت وله، یعنی په مخکې سلایډ کې چې موږ تاسو ویله چې اوسپنه او همدارنګه سیلیکان راغله د لاندې طبقې ته، المونیم او همدارنګه نیکل منځنۍ طبقه کې، هایدروجن په لوړه طبقه کې ځای ونیوی. وروسته له تعاملات څخه چې کاربن، نایتروجن او اکسیجن تولید شوله، وروسته له هغه څخه امونیا او همدارنګه میتان او همدارنګه بل چیز تولید شو، مختلف اوبه تولید شولې نه. دوی چې کله تولید شولې له هغو څخه وروسته بیا دغه مرکبات تولید شو چې هغه مونوسکراید، ګلایسرین، فیټي اسید، امینو اسید، پیورین او پیرومیډین. مونوسکراید یعنی خپله یو قیمته کندونه، ګلایسرین خپله د شحمو یو ګروپ دی نه، چې هغه مثال د هایدروکسیل ګروپ همدارنګه کاربن او هایدروجن څخه تشکیل شوي دي. شحمي تیزابونه دي چې دوی دواړه ته یو ځای کېږي، بیا وروسته چې جوړوي شحم جوړوي. امینو اسیدونه دي چې خپله چې دي د امینو د ګروپ درلودونکي تیزابونه دي. همدارنګه پیورین او پیرامیډین دا خپله د ډي ان اے او ار ان اے چې شي دي برخې دي. یعنی په پیورین او پیرامیډین دواړو کې دوه شیان، مثال ادنین او ګوانین، سایتوسین او تایمین، په دغو کې دا دوه دانې شتون لري. اوس نو یعنی په مخکې چې موږ تاسو وویله چې لومړی چې له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه چې کوم مرکبات تشکیل شو هغه میتان، امونیا او اوبه وې. له هغو څخه وروسته د لمر انرژي او همدارنګه د رعد او برق د انرژي په نتیجه کې چې تولید شوه دغه مرکبات مونوسکراید، ګلایسرین، شحمي تیزابونه، امینو اسیدونه، پیورین او پیرامیډین دغه تشکیل شوه. کله چې دغه تشکیل شوه نو په نتیجه کې په دویمه مرحله کې نوموړي مرکبونه په خپل منځ کې یو د بل سره چیش شوه، ترکیب شوه. څنګه ترکیب شوله؟ مونوسکرایدونه یعنی یو قیمته کندونه د مونوسکرایدونو یعنی یو قیمته کندونو سره یو ځای په نتیجه کې چې جوړ کړه پولیسکرایدونه. یعنی یو مونوسکراید د بل مونوسکراید سره یو ځای شي جوړ کړي ډایسکراید. ډایسکرایدونه او ډایسکرایدونه چې سره یو ځای شول پولیسکراید جوړ کړي. یعنی یو قیمته کندونه، یو قیمته، دوه قیمته او یو قیمته یا دوه قیمته او دوه قیمته پولیسکراید څو قیمته کندونه جوړ کړه. وروسته بیا ګلایسرین او فیټي اسید دوی سره یو ځای په نتیجه کې چې جوړ کړه شحم جوړ کړه، یعنی فیټس یا لیپیډ جوړ کړه. وروسته بیا امینو اسیدونه او همدارنګه امینو اسیدونه چې شوه سره یو ځای شول، یو امینو اسید بل امینو اسید بل اخر ډیر امینو اسیدونه سره یو ځای شول په نتیجه کې پروټین او پیورینز جوړ کړل. له هغه څخه وروسته پیورینز جمع پیرامیډین جمع شوګر یعنی بوره جمع فاسفیټ سره یو ځای په نتیجه کې چې جوړ کړي نکلیوټاید جوړ کړي. نکلیوټاید خپله د ډي ان اے او ار ان اے چې دی اساسي واحد دی. یعنی دغه نکلیوټاید چې دی هغه له څو برخو څخه جوړ شوی دی؟ له درو برخو څخه جوړ شوی دی. یعنی که چې موږ د ډي ان اے یوه پله راواخو داسې جوړښت یې رسم کړو، دې کې درې شیان شتون لري. یو خپله چې دی د فاسفیټ ګروپ دی، فاسفیټ دی. همدارنګه دغه څخه وروسته بیا چې دی شوګر دی، یعنی په هغه کې مثلا چې دی ډیوکسیرایبوز کند دی. همدارنګه دغه څخه وروسته چې دی بل پیورین یا پیرامیډین، یعنی یا به ادنین و ګوانین یا به سایتوسین و تایمین. یا مثلا په ډي ان اے کې ادنین، ګوانین، سایتوسین دی، او په ار ان اے کې بیا اډنین، ګوانین، سایتوسین او چې دی یوراسیل دی. هلته تایمین په ځای یوراسیل شتون لري. نو نکلیوټاید له دغو درو جوړ شوی دی چې دی شوګر، فاسفیټ او همدارنګه بل چې دی کلویات له دغو درو څخه جوړ شوی دی. وروسته بیا نکلیوټاید چې سره یو ځای په نتیجه کې چې کوي نکلیک اسید جوړ کړي، یعنی یو هستوي تیزاب جوړ کړي چې ډي ان اے جوړ کړه نه،
یعنې دغه ډېر سره یو ځای په نتیجه کې یوه DNA جوړه کړه. وروسته بیا نکلیک اسید او همدارنګه پروټین سره یو ځای شو. کله چې دوی سره یو ځای په نتیجه کې یو نکلیو پروټین جوړ کړي. نو کله چې دغه نکلیو پروټین تشکیل شو نو د کیمیاوي تعامل چې کېږي پای ته رسېږي چې همدغې مرحلې ته وایي کیمیکل ایوالوشن. تر همدغه ځایه پورې کیمیاوي تعامل و، یعنی د ژوندي موجوداتو کیمیاوي تعامل تر همدغه ځایه پورې و. له کومه ځای څخه؟ له هغه ځای څخه چې لومړی د مثال په ډول باندې ځینې درانه عناصر لکه اوسپنه او همدارنګه سیلیکان دا د ځمکې ژورو برخو ته ولاړله، وسطي برخې ته سیلیکان او المونیم ولاړله، همدارنګه لوړې برخې ته هایدروجن ولاړی. هایدروجن ډېر تولید سولو، له هغه څخه کاربن، هایدروجن، اکسیجن تولید سو. د تعاملاتو څخه وروسته چې تولید سو له هغه څخه د ځمکې لومړني مرکبات لکه H2O اوبه، CH3 امونیا، CH4 او میتان تولید سوله. کله چې دغه تولید سوله دا بهر ته ولاړله، بهر کې له مالګو سره تعامل وکړي، په نتیجه کې چې تولید کړل لومړني مرکبات چې هغه مونوسکراید، همدارنګه ګلایسرین، پټي اسید، امینو اسیدونه، پیورین، پیرامیډین، همدارنګه مختلف دا یې جوړ کړل. دوی بیا په خپل منځ کې تعامل سره وکړي هر یوه. مثال مونوسکراید د مونوسکراید سره پولیسکراید جوړ کړي، ګلایسرین له پټي اسید سره شحم جوړ کړل، امینو اسید له امینو اسید سره پروټین جوړ کړي، پروټین او پیورین جوړ کړي، پیورینز، پیرامیډین، شوګر، فاسفیټ سره ځای او نکلیوټاید جوړ کړي، نکلیوټاید یو نکلیک اسید جوړ کړي، نکلیو اسید او پروټین سره ځای او نکلیک پروټین جوړ کړي. نو تر دغه ځایه پورې دې ته وایي کیمیاوي تکامل. کله چې نکلیو پروټین تشکیل سو نو دلته کیمیاوي تعامل پای ته رسېږي. کله چې بیا لومړنی نکلیو پروټین تشکیل سو، ژوندي او غیر ژوندي موجوداتو کې توپیر څنګه سو؟ څرګند سو. ځکه چې ژوندي موجودات تغذیه کوي، ژوندي موجودات ځانګړی خاص ترکیب لري، ژوندي موجودات چې هغه تولیدي مثل لري، ژوندي موجودات چې هغه میوټیشن کوي، ژوندي موجودات چې وراثت یعنې ارثي خواص انتقالوي، ژوندي موجودات چې هغه تکامل کوي. نو وروسته له هغه څخه د تکامل مالیکولونه یعنې دا خپله چې دي نکلیو پروټینونه دا دي. د A نکلیو پروټین په دې شکل سره تشکیل سو. وروسته چې وکړي په خام نکلیو پروټین باندې تشکیل سو. خام نکلیو پروټین له بل B نکلیو پروټین سره یو ځای سو، هغه له C سره یو ځای سو. کله چې دوی سره یو ځای سو په نتیجه کې چې تشکیل کوي یو داسې چې تشکیل کوي یو ژوندۍ کتله یې جوړه کړله. نو نکلیو پروټین مالیکولونه سره یو ځای او یو پوښ په واسطه باندې احاطه سوه او دا لومړنۍ حجره چې د بکټریا په اندازه وه او ورته کواسر ویټس ویل کېږي. نو دا د اوبو د څاڅکي په اندازه باندې د بکټریا د اوبو د ساتي غوندې وله، خو د بکټریا په اندازه باندې وه نه. یو نکلیو پروټین، بل نکلیو پروټین، بل نکلیو پروټین، بالاخره یو چې تشکیل کوي یو حجره چې دغه لومړنۍ حجره د بکټریا په اندازه باندې چې دته چې وایو کواسر ویټس وایو. اوس نو د لومړني حجراتو د تشکیل په هکله باندې دوه نظریې شتون لري. لومړی وایي امکان لري د نکلیو پروټین یو شمېر مالیکولونه سره یو ځای سوي وي، دغه دي سره یو ځای سوي وي او د یو غذایي پوښ په واسطه باندې چې سوي احاطه سوي چې دغه د نکلیو پروټین مالیکولونه د یو غذایي پوښ په واسطه باندې چې سوه احاطه سوه. چې کله احاطه سوله نو چې په نتیجه کې به لومړنۍ حجره تشکیل کړې وي. دا یو نظریه ده. دویمه نظریه به داسې ده چې شاید د غذایي موادو یو پوښ تشکیل سوی، لومړی یعنې پوښ تشکیل سوی وي او د نکلیو پروټین مالیکولونه د غذایي موادو په پوښ کې نفوذ کړی وي نه، یعنې پوښ تشکیل سوی وي، وروسته همدغه پوښ ته همدغه چې شي نکلیو پروټینونه داخل سوي چې بالاخره به لومړنۍ حجره چې کړې وي تشکیل کړې وي. چې وروسته بیا د نیچرل سلیکشن یعنی چې دا خپله د ډاروینیزم نظریه ده. دوی وایي وروسته بیا د نیچرل سلیکشن یعنی د طبیعي انتخاب په وسیله باندې دوه ډوله حجرات انتخاب سو. لومړی پروکاریوټا، دویم یوکاریوټا وه. پروکاریوټا بیا هغه حجرات ته ویل کېده چې نکلیو پروټین یې په آزاد شکل باندې وي. پرو یعنې ابتدایي، کاریو معنا هسته، یعنې چې دوی ابتدایي هسته ولري او حجروي دیوال سره په تماس کې وي، یعنې هستوي غشا نه لري.
ځکه ابتدایي هسته ده چې هستوي غشا نه لري. او یوکاریوټ آزاد شکل باندې نه وي هغه هستوي مواد او هستوي غشا په وسیله باندې چې سوي احاطه سوي وي نه. یعنې پروکاریوټا کې د پروکاریوټا حجره فرض کړو د هستوي مواد ډي او RNA داسې شکل وي پلازما سره تماس کې وي. اما که چیرې په پروکاریوټا کې وګورو هلته بیا د هستوي مواد یو پوښ په وسیله باندې چې هستوي غشا ورته وایي چې سوي وي احاطه سوي وي هلته بیا هستوي مواد شتون لري. دوی بیا وایي وروسته لومړنیو حجراتو څخه ساینوفایټا نومیږي چې د اوبلن شنه الجې دي شایزوفایټا چې کړی دی انکشاف کړی دی او له دویمو څخه یې چې حیوانات او نباتات پیدا سوي دي. یعنې لومړنیو حجراتو څخه چې هغه پروکاریوټا او ساینوفایټا نومیږي چې کړی دی شایزوفایټا انکشاف کړی دی له هغه څخه وروسته دویمي چې کړی دی او له دویمي څخه بیا یوکاریوټا څخه حیواناتو او نباتاتو تکامل کړی دی. او ځینې وخت بیا داسې پیښېده چې له دې حجرو څخه ځینو نکلیوپروټینو به چې کوله تېښته به یې کوله. یعنې له دغو حجراتو څخه به چې وکړه ده دا حجرات به له دغو څخه به دا نکلیوپروټین چې وکړه تېښته وکړه له بل نکلیوپروټین سره به یې تصادف کوه او بیرته به یې فعالیت باندې شروع کوله نه. له دې حجرې څخه به راووتی دلته به بل یو نکلیوپروټین شتون درلود هلته به داخل سو بالاخره بیرته به یې خپل چې کوي فعالیت به یې کوي. بیرته به خپل نکلیوپروټین یو حجره به بکټریا په اندازه به وه یعنې حجرې تصادف کوه او بیرته به یې فعالیت باندې شروع کوله. یعنې د باندې چې دی و دی چې و فعال نه و یعنې حجرې دننه کې فعال و مګر د باندې غیر فعال دننه به چې کوي فعاله کېدی له حجرې څخه د باندې به چې و غیر فعال و. چې اوسني چې موږ او تاسو ویروسونه پیژنو دوی وایي چې دا همدغه و چې د هستې څخه د باندې غیر فعال البته په حجرې څخه د باندې غیر فعال خو کله چې حجرې ته داخلیږي هلته فعالېږي چې دغه ته موږ تاسو چې وایو ویروسونه وایو. ځکه دوی هم همدا خاصیت لري چې کله چې داخل شي نو ژوند کولای شي به انفیکشن یعنې اخته کېدل چې کوي منځته راوړي. اوس موږ او تاسو په دغه ډیاګرام کې له لومړنیو حجراتو څخه د اوسنیو ژوندیو موجوداتو تکامل ګورو چې اوسني ژوندي موجودات نباتات حیوانات مایکرو ارګانیزمونه دا څنګه منځته راغلي دي. یعنې فرسټ سیل یعنې لومړنۍ حجره خو موږ او تاسو وویل چې څنګه تشکیل سو په هغې هکله باندې موږ او تاسو چې وکړئ بحث وکړئ چې څنګه تشکیل سوله. له همدغې لومړنۍ حجرې څخه بیا په دې هم بحث وکړئ چې دوه ډوله حجرات د نچرل سلیکشن په وسیله چې تشکیل چې یو ته یوکاریوټیک و او بل چې وه پروکاریوټیک و. له پروکاریوټیک څخه بیا چې شي موږ تاسو ویله چې یو ساینوفایټا و او بل شایزوفایټا و. او کله چې بیا مثلا تېښته به یې وکړه نکلیوپروټین هغه څخه به چې ویروسونه تشکیل سو. ساینوفایټیا خپله چې ته ویل کېږي اوبلن شنو الجیان دي او شایزوفایټیا کې بیا خپله یو حجروي ژوندي موجودات لکه بکټریا او همدارنګه بل چې شي دي خپله ساینوفایټا هم بعضې وخت په دوی کې طبقه بندي کېږي. دا خو پروکاریوټ. بیا موږ تاسو ویله چې له یوکاریوټ څخه حیوانات او نباتات چې وکړي تکامل وکړي. یوکاریوټیک څخه لومړنی چې وکړي فایکوفایټا یعنې الجیانو چې وکړي تکامل وکړي. له دغو الجیانو کې بیا درې ډوله چې سوه موجودات یا نباتات چې سوه څلور ډوله تشکیل سوه چې یو ته مثال یو برایوفایټا بل تراکیوفایټا بل ټریډوفایټا او همدارنګه دغه درې ډوله چې سوه تشکیل سوه. یعنې برایوفایټا خپله لومړني نباتات دي ډېر ساده شکل لري چې انتقالي انساج زایلم او فلویم په دوی کې شتون نه لري. او همدارنګه ټراکیوفایټا بیا هغه نباتات دي کوم چې د زایلم او فلویم انساجو چې شي دي درلودونکي دي. او همدارنګه ټریډوفایټا خپل له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ټیرن خپله پیدر یعنې بڼکې ته وایي چې مثال موږ تاسو پاڼه لکه پاڼه ماده بیا پاڼه ده دوی خپله د پاڼې لرونکي نباتات دي او دوی ته واسکولر کرپټوګامس هم ویل کېږي. وروسته بیا له همدغه ټراکیوفایټا څخه همدغو چې شي کړی دي نباتات تکامل کوي. مثال چې دی هغه
سپرماټوفایټا دي. سپرماټوفایټا څخه بیا دوه ډوله نباتات یو انجیوسپرم دي بل جیمنوسپرم دي، یعنې ښکاره زړي او پټ زړي. له هغه څخه وروسته له انجیوسپرم څخه بیا دوه ډوله نباتات یو چې دي مونوکوټیلیډون او ډایکوټیلیډون. ډایکوټیلیډون یعنې دو مشیمه او مونو یعنې یو مشیمه نباتاتو چې کړي تکامل کړی دي. له یوکاریوټیک څخه فایکوفایټا، له هغه څخه وروسته مایکوفایټا یعنې پنجان، همدارنګه میکزوفایټا، همدارنګه پروټوزوا وو چې ابتدایي حیوانات دي، میټازوا وو چې هغه بیا چې دي عالي حیوانات دي چې له هغه څخه وروسته بیا دوی وایي مثال مختلفو پکاره حیواناتو چې کړی دي له همدغه میټازوا څخه چې کړی دي تکامل کړی دی. ساینسپوهان وایي چې د ځمکې لومړنۍ پیدا سوي عناصر هایدروجن او بل څه شي دي؟ هیلیم دي. هایدروجن تر ټولو سپک او ساده عنصر دی چې یو پروټون او یو الکترون په خپل ځان کې لري. هایدروجن د اوبو د ترکیب زیاته برخه ده، یعنې که چیرې موږ تاسو وګورو اوبه په اوبو کې دوه مالیکوله هایدروجن دی او یو مالیکول چې دی اکسیجن دی، دا د اوبو زیاته برخه ده. دوه مالیکوله هایدروجن له یو مالیکول اکسیجن سره یوځای کیږي او اوبه ترې جوړیږي. دوه مالیکوله هایدروجن دی او یو مالیکول اکسیجن دی چې په نتیجه کې چې جوړیږي اوبه جوړې سوي دي او نور عناصر له هغه څخه وروسته جوړ سوي دي. اړوند مرکبات یې وروسته را پیدا سوي دي. یعنې د ځمکې په سر باندې تر ټولو لومړنی عناصر هم ساینس دا ثابته کړې ده او هم په قرآن کریم کې دا راغلي دي چې لومړنی عناصر چې دی هغه چې دي اوبه دي. له اوبو څخه بیا نور مرکبات پیدا سوي دي او نور ژوي پیدا سوي دي. قرآن کریم وایي چې الله تعالی د ځمکې دا اوبه او بوټي په خپله د دې ځمکې څخه را پیدا کړي دي، د بل ځای څخه ځمکې ته نه دي راوړل سوي لکه کفار چې وایي. د نازعات په 13 څخه 11 سورتونو کې فرمایي ترجمه او له دې وروسته یې ځمکه خورا کړه، د هغې څخه اوبه او د هغې څخه یې واښه راوایستل. په دغه آیت کې د ځمکې 3 ځانګړتیاوې په ګوته کېږي. لومړی، ځمکه او اسمان په یو وخت کې پیدا او بیا سره جلا سو، دا یو واضح حقیقت دی. اوبه له ځمکې څخه را پیدا سوي دي، دا هم یو واضح حقیقت دی. نبات له ځمکې څخه ټول سوي دي، دا هم چې سوي دي یو واضح حقیقت دی. دا ټول ثابت سوي دي، یعنې نبات اوبه هر څه د له ځمکې څخه پیدا سوي دي. د ځمکې په سر تر ټولو لومړنی مرکب چې دی هغه اوبه دي. له اوبو څخه بیا وروسته چې سوي دي نور مرکبات، له نور مرکبات څخه بیا چې سوي دي نباتات حیوانات را پیدا سوي دي او نباتات چې دي هغه له ځمکې څخه راوتلي دي، نه دا چې له بکټریا څخه تکامل کړی دی. اوس موږ تاسو راځو د ژوندیو موجوداتو 5 عالمه سیستم وایو. د ژوندیو موجوداتو 5 عالمه سیستم په دې شکل سره دی چې په لومړني کې موږ تاسو پروکاریوټس وایو. پروکاریوټس چې دی هغه بې پور نقلي یعنې ندي کې هسته شتون نه لري. تر ټولو لومړنی دغه چې دی عالم چې دی هغه چې دی مونیرا دی چې په هغه کې بکټریا، سیانو بکټریا او ارکیو بکټریا دا ټول په دې کې شتون لري. یوکاریوټس چې بیا دی هغه هاوینګ ټرو نقلي یعنې حقیقي هسته لري، یعنې دا یو کینګډم چې دی دا مونیرا دی. دوم چې دی هغه چې دی پروټسټا دی چې په هغه کې یو حجروي ژوندي موجودات شتون لري، په هغه کې پروټوزوا او الجان دي. همدارنګه مولټي سلولر یعنې څو حجروي الجان هم پکې شامل دي. دریم عالم چې دی هغه د مایسیټس دی چې په هغه کې پنجان دي، یعنې د کینګډم او فنجي چې په هغه کې مثلا مشرمز، همدارنګه فبالز، همدارنګه مولټ یعنې مختلفې پوڅکۍ او همدارنګه مختلف فنګسونه شتون لري. څلورم کینګډم یا همدارنګه عالم چې دی هغه د انیمالیا چې دی حیوانات دي. همدارنګه پنځم کینګډم چې دی هغه چې دی پلانټیا هم پلانټس نباتات دي چې په همدغه نباتاتو کې بیا مختلف پایلمونه شتون لري چې هغه مثال چې دی پایلم یا هم ډیویژن برایوفایټا دی یعنې هغه ساده حیوانات دي چې په هغه کې موسز دي یعنې لیور ورټس دا مختلف نباتات دي. ټریډوفایټا دی چې په هغه کې فیرنس دي، همدارنګه یعنې چې شي یعنې په دلته سرخصونه او همدارنګه دلته فیرنس شتون لري. همدارنګه په دې کې کونی فیروفایټا دي، همدارنګه له هغه څخه وروسته چې دي انتوفایټا یعنې فلاورینګ پلانټس یعنې انجیوسپرم دي. دا د نباتاتو په کینګډم کې شامل دي.
دې ته وایي 5 علامه سیسټم. درس پای ته ورسېدی. ستاسو کورنۍ دنده د نباتاتو د بیولوژیکي او کیمیاوي تکامل ترمنځ توپیرونه به په یو جدول کې ولیکئ او په 1399 کال د 10 میاشتې په 2 نیټه به یې ماته وسپارئ. خپل کورني کارونه مو پر وخت اجرا کړئ. بیولوژي 2م ټولګي، د زراعت لومړی ټولګي، باغداري او مالداري څانګې لومړي ټولګیان. راتلونکي درس به زموږ او ستاسو د بوتاني څانګې د نباتاتو په اطلاع او د نباتاتو ارزښت وي. 2م درس. له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې راته پرېږدئ. تر بل درس او بل وخت پورې ښه وخت او ښې چارې. په مخه مو ښه